د مردان دا واقعه څنګه راغله؟ اخر ته کونسلر ټول حقیقت ښکاره کړل ځکه چې دا الته موجود و په دې ساتي او د خواته هغه کوم ګستاخ چې و نو د مخې ګستاخي کړې وه نو دا وایي چې دا واقعه څنګه راغله، دا ګستاخ څنګه راغله، ټول حقیقت یې ښکاره کړی دی. نو راځئ تاسو دا ویډیو وګورئ چې دا کونسلر څه وایي چې دا واقعه څنګه راغله. تاسو به هم خبر شئ او زه به هم خبر شم. راځئ تاسو دا ویډیو وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. زه سید خټک تاسو له مخاطب هم د ساول ډیر نه دا پرون چې کومه واقعه په ساول ډیر کې رونما شوې ده نو زه د دې پرزور مذمت کوم. نبی علیہ السلام زموږ په زړونو کې اوسېږي او په ختم نبوت زموږ مضبوط ایمان دی او مضبوط عقیده ده. پرون ما یو ویډیو د علماو په منځ کې ریلیز کړی ده نو که په دې کې څه د ټکو اخوا دې خوښ وي زه د هغې معذرت کوم. نبی علیہ السلام هغه رحمت للعالمین دی، دا ټول دنیا کائنات دا د نبی علیہ السلام د مخه خدای پاک پیدا کړي دي او زموږ دا کامل عقیده ده، زموږ کامل ایمان دی چې د نبی علیہ السلام نه بعد یو نبی دنیا ته نشي راتلی او څوک هم چې داسې ګستاهي کوي نو هغه د وجلو قابل دی. پرون هم چې د زما مخکې دا خبره وکالته نو ما پرون مذمت کولو او دته ما پرون دا خوله خوله واله خو چونکې ما قانون لاس کې نه اغوستو او خلک ډېر زیات ولاړو، هجوم ولاړو نو په هغه وجه ما ناراستی کړې ده او زه پرزور مذمت د دغه خبرې کوم چې نبی علیہ السلام مونږ ته زمونږ د بچو نه زمونږ د سرونو نه خوږ دی، د هغه په ناموس به مونږ هر ټایم قربانیږو. کله چې همداسې موقع راغلی ده زما په کلي کې زما په علاقه کې نو د ټولو نه سیوا زور ما کړی، زما ویډیو باندې زړې پرتې دي په وال باندې چې کله هم د نبي د حرمت د نبي د ناموس خبره راغلی ده نو د ټولو نه مخکې زه پیش یم. ما ته د ساول ډیر علماو په دغه تقاریر باندې انعامات هم راکړي چې کومه د نبي په شان کې په انډیا کې یو ملغونې ګستاخي کړې وه هغه پیسې هغه روپۍ اوس هم زما څخه پرتې دي. ما ته علماو هغه ټایم کې انعامات راکړي، دی راته ویلي چې کله ستاسو د مرګ یا ټایم راشي چې کوم مقرر نو دا به تاسو په کفن دا پیسې به مطلب اوبو کې اچوي، دا به تاسو نه جوړوئ. نو زه پرزور مذمت کوم او ما پرون هم دته مطلب چې دا خوله واله خو غټه وجه دا وه چې یو خو ما قانون لاس کې نه اغوستو او بل انتشار نور سیوا کېدو نو د دغې وجې ما سستي کړې ده. زه د دغې معذرت کوم او نور زما کامل عقیده ده چې په نبي علیہ السلام زه زما بچي زما خلو عیال دا ټول کائنات په هغه باندې قربان خو د نبي په شان مونږ ګستاخي نشو برداشت کولی. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. شکریہ. ښه ملګرو دا وایي چې دا واقع لکه داسې دا ده چې بس دا رالې لکه و بس خبرې کولې خو ناڅاپي د ګستاخي وشوله. دا وایي چې ما باندې خلکو وي چې تا لکه څه ونه وي نو دا وایي چې هغه په سر باندې ټوپۍ وه ما په دې وجه باندې څه ونه وي نو دا وایي چې لکه ما ته که پته وي دا خو لکه دته به ګناه نشته. ډېر ملګري دته ګناه کوي چې دا لکه دا یاد کړو خیر ده خو نه ویل چې ته ما داسې یاد کړه. تاسو په ویډیو کې لیدو چې دته مایک هم راغېستو څپېړم لکه بس لکه ځان یې داغ کړو، ډېر کوشش ته وکړو چې رامنې شو، رامنې نه شو، د هغه قسمت داسې راغلی و نو بس دته به هېڅ ګناه نشته. دا ویډیو ما تاسو سره هم شریکه کړمه ځکه که نن سبا موږ وګورو داسې واقعې داسې نورې هم راغلي دي خو مردان چې کوم راغلی نو دا سړی حکومت ته پرې نه ښودلو په اساساتي باندې مردار کړلو نو ډېر زیات زبردست کار یې ورسره وکړلو چې دا د یاد یې دغسې بیا نه کوي. نو ما دا ویډیو ما چې تاسو سره هم شریکه کړم د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. سعید جان افیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ. اوس ما له ځکه اجازت و د لوی الله په امان.